بسم الله الرحمن الرحیم. سرفیس سټایل تغییر کړئ او هم کولای شئ په دوه باندې رایټ کلیک وکړئ او پراپرټي او سټایل د دې تغییر په سټایل کې خو کولای شئ چې پوینټ ماته وښایئ چې پوینټونه ماته وښایئ کوم څه پوینټونه چې موجود دي کوم چې نه پوینټ نه ښایي مثلا ترنګل په مثلثونه څه وښایه او مثلا بارډر یې وښایه آف کړه د ځنه ډسپلی نه کولای شئ چې بارډر هم درته شو کړم مینر میجر کنټورونه دي یا مثلا د مینر میجر کنټور رنګونه ته کولای شئ چې تغییر کړئ مثلا په دې رنګ یې وښایه د میجر پنځم خط وروسته یو خط وینئ یا مثلا دام تغییرولی شئ یا مثلا ته کولای شئ چې په دې کې واټر شیټ ساحې وښایه هغه ساحې چې هلته اوبه راجمع کېږي که نه کومه ساحه کې چې ډېرې اوبه راجمع کېږي نو تاسو ډبونه وایي چې اوبه ورته راځي که نه که په دې کې وښایې یا مثلا سلوپ ایریا وښایې سلوپ ارو وښایې وکتورونه چې مثلا موږ تاسو کولی شئ چې په دې کې د وکتور د هغه جهت ښایي لکه توپوګرافي جهتونه ښایي ته کولی شئ چې دا وښایې یا دا کولی شئ چې سلوپ وښایې ارو بیخي ونه ښایې د ساحې سلوپ چې دا مختلف رنګونه لري که نه کېدای شي دغه تور رنګونه چې د پیکا د لوړترین ارتفاعات دي لوړ ټیټترینه بیا داسې تازه رنګونه بل هغه دي دا داسې د مایل ښایي جهت داسې د خوا تقریبا مایلداره 3D شکل ورته ښایي که نه بل رایټ کلیک وکړئ الیویشن که چېرې وښایې په هغه باندې داسې رنګو باندې توضیح کړي دا لوړ ارتفاع لرونکي رنګونه دي پسې کم ارتفاع داسې چې ضعیفه ده کم ارتفاعات کمیږي لوړېږي چې د دوه رنګو لپاره به موږ جدول جوړولی شو اوس دلته کولی شو چې دا رنګ څومره ارتفاع دی یا دغه رنګ په کوم ارتفاع دی که نه یا دا رنګونه کوم ارتفاعاتو کې رایټ کلیک ډایرکشن جهت یې ښایي ګریډونه ورته اون کوي چې عموما په هغه کې ښایي چې دا کومه ساحه شته ګریډونه ورته یو په یو یا دوه په دوه کې زه دا ټول نه ورته اون کوم دا موږ تاسو نه اون کوو دومره ضرور نه دي چې اون یې کړو که نه بلکې دا سرفیس چې کله تاسو تېر کړو دا سرفیس انتخاب کړئ رایټ کلیک ابجکټیور باندې وګورئ یعنې دلته تاسو وګورئ چې دا څه رقم ته ایزومتریک شکل دا سیری موږ ته سرفیس که نه بعضې وخت یو مشکل لري مثلا زه یو مثال درکړم دغه یوه نقطه ده جر صحیح شوه د پراپرټي وګورئ د جر پراپرټي الیویشن دا ده 548 ده که نه زه ورته چې 541 یا 500 شپږ سوه صحیح شو اوس دلته تاسو سرفیس وارننګ ورکړه که نه دا ریبلټ کړه دا بعضې وخت داسې مشکل سره پېښېږي دا کنټرولونه ډېر نږدې وي ما خو لږ کړل ډېر بعضې وخت دا اوس ته وګوره رایټ کلیک پراپرټیز ابجکټ ویور حتما په دو ځای کې څه مشکل شته دی د نقطې ارتفاع ټیټه شوه ښکته تللې یا ډېر پورته ځي نو دا سرفیس په ابجکټ ویور کې چک کړئ چې څه مشکل ونه لري دا رقم ته ژور ارتفاع خو نه وي دا رقم ته ډېر مشکل نو بیا تاسو ورشئ هماغه نقطه چک کړئ چې دا څه رقم ته دا ارتفاع یې اوس د دو ارتفاع وګورئ د دو نقطې پی آر او دا څو ده 600 او د دو نقطې بغل ته دلته کومه بله نقطه چې دو ته نږدې وي تقریبا دغه وګورئ 608 نو حتما په دو نقطه کې څه مشکل یا په اکسل کې د دو نقطې ارتفاع تغییر شوې ده یا څه مشکل کې شوی دی نو بیا تاسو هغه نقطې بېرته سموئ مفهوم یې پوه شوئ انشاءالله نو سرفیس کله کله چک کوئ دا کنټرولونه ډېر نږدې وي یو ځای کې هلته څه مشکل شته چې ډېر نږدې شي بیخي بعض وخت یو سپینه ساحه جوړه کړي اوس که د دې لپاره تاسو بعض جدول وغواړئ چې جوړ یې کړئ نو کولی شئ چې سرفیس ایډیټ سرفیس د لرې دلته یې جوړ کړئ یا راشئ دلته سرفیس ته سرفیس انتخاب سرفیس چیرې دی سرفیس دا دی په سرفیس کې مثلا اټ سرفیس لیبل د دې لیبل وټاکل شي اټ سرفیس ټیبل
دایرکشن لپاره د الیویشن لپاره سلوپ لپاره د کوم شي سلوپ پارو لپاره دا تان چې مثلا د الیویشن لپاره دینامیک وی استاتیک وی دینامیک دا معنا که چیرته دینامیک و استاتیک مفهوم یې دا دی چې کته استاتیک ونیسه دلته کوم تغییرات راشي په جدول کې تغییر نه راځي مثلا ما میگم استاتیک اینجا سرفیس کدام تغییرات اگه بیاید اونجا د جدول ها نمیاد اگر دینامیک بگیری سوتوری دینامیک است باید بیاید مثلا ما یک جای الاینمنت تغییر میکنیم ما پروفایل هم تغییر میشه کراس سکشن هم تغییر میشه کلا تغییر میشه خب مثلا ما اینجا میمونه خب جدول نیست از خاطر که ما و شما جدول برشان اد نکردیم تالی اد نکردیم از کجا اد میشه سرفیس انتخاب کو رایت کلیک پراپرتیز انالیز این اینجا میاد برای چی؟ برای الیویشن رنگ مثلا اد میکنید در چند خانه در چند چیز نمبر آف رنج انتروال از کدام مثلا نمبر آف رنج مثلا میگم که داتا اتومات یعنی جدول اتومات دینامیک بود نه دینامیک بود اتومات میاد اگر تاتیک میگید نمیاد ولی بعد میگه که اینی رنگ کدام ارتباط اینی رنگ کدام ارتباط اینی رنگ و اینی رنگ در ټول ارتباطات ته کې دلته ښایي کله سلوک د پاره واخلې کله جدول دی هغه د پاره واخلې د ته کې مفهوم یې پوه شو ان شاء الله نو دا تاسو کولای شئ چې دلته دا ښه کوي بل دې سرفیس د پاره تاسو هغه ښایي لیبل ښایي هر سرفیس لیبل سلوک سپاٹ الیویشن کوم یو ښایي مثلا زه تم چې سلوک وښایي وی 1 پوینټ یا 2 پوینټ 1 پوینټ یا 2 پوینټ 2 پوینټ دا معنی چې دوه نه ته دوه دو خطا في منفي ندش بسبب ماي هذا مين نقطة توي نقطة این قسم ماي چند است 39.2 نسبت نه 10 متر خونه می نقطه ما مثلا 10 متر است فاصله چند 5 بود ما چند بود این را ما انتخاب نکردم سعی نکردم اینتروال مگه انتروالش اگه چیز میکنه که کانتور انتروال 2 متر است مثلا این را یک که 10 متر پوش بپین انشاءالله مفهوم امی ای فاصله از امی نقطه تا این نقطه مفهومش نیست اما اونجا که ما قیمت میتیم که این 2 متر است مفهومش نفهمی این چیزه این یک چیز است خب دغه چې موږ ته 1 متر کوو دا مفهوم نه دی چې دغه فاصله 1 متر ده خو که این 1 متر باشه خو این میان تروچی ته خو چه قوام این مفهومش مایلش است او ارتباط مثلا اینجا ما اینجا تپه داره چه شو اینی تپه را که خط میکنی اینی تا یک پلان میکنی پلانش این قسم یک کنتور است نه زیر پلان این مفهومش چیست که اینجا یک مستوی ما قطع میکنیم قطع میکنیم باز 1 متر پایین باز قطع میکنیم باز 1 متر پایین باز قطع میکنیم اگر یک چی خط دهی صاحب میاد مثلا اینی خط اینی اولش دمینجا 2 میشم دمی نقطه 3 میشم دمی نقطه اگر این مایل زیاد باشه اینی خطا نزدیک میشه اگر نیم مایل زیاد نباشه مثلا این قسم باشه مایل ولی مثلا یک دانه خط اینجا میاد دوم دانه چقدر دور است یک اینجا دوم اینجا اینی فاصله زیاد نیست از مربوط مایل میشه و این 1 متر اینی عمودی مستوی است که یک تپه را قطع میکنی یک تپه قطع کردی دوم سوم چهارم دانه قسم قطع میشه ده مفهوم دو غلط مفهوم پوش اینجا کانتور است فهمید اینجا زیرش کانتور است مثلا اینی اگر چقوری باشه مثلا این چقوری است باز این قسم قطع میکنه یک مستوی دوم مستوی سه مستوی این فاصله مستوی ها 1 متر است اگر هر ما 2 بگیریم باز 2 متر قطع میکنه 2 متر قطع میکنه پوش بپین انشاءالله او بل رایت کلیک خواه سرفیس که تاسو کولای شئ چې مثلا د دو لپاره edit label spot elevation وخایي elevation په هر ځای کې چې کلیک کې elevation درته ښایي چې عموما دا په ګریډو کې کله چې تعمیر د پر ګریډینګ کې په څو کې دا نه ډېر استفاده کیږي چې elevation پر تاکي درته وخایي موږ د دونه ډېر استفاده نه کوو
او بل دی چې کله سرفیس انتخاب کې سرفیس ته راشي سرفیس ټیبل الیویشن سپاټ الیویشن آن ګریډ په ګریډ باندې تا ته هغه ښایي مثلا د 2 ځای ونیسه ته 2 ده او د چند متر مثلا نشان ورته ما میگم که د 10 متر خب بوایم 10 متر آخرین نقطه ده یک ساحه مشخص کردم در 10 متر در هر نقطه مثلا اینجا یک ارتفاع 10 متر دور باز دیگه ارتفاع در یک استوای در هر نقطه برای ما ارتفاع نشان ما قیمت دیر کم ورکو کنه از قیمت زیاد ورکم رایت کلیک سلیکت سیمیلر در طول دیلیت در انتخاب که سرفیس لیبل آن گریڈ از این نقطه شروع شود خب افقی مثلا به 0 زاویه خود تو به نظر به یکس چند باشه نظر به یکس مثلا 100 متر نظر به وای 50 متر اینا تا اینجا شد دی ساحه برای ما اینا یک ارتفاع با 100 متر دور دیگه ارتفاع به نظر به محور وای باز چند متر در هر نقطه مختلف کسی که بدونم مگه استفاده نکود بدونم استفاده نکود رایت کلیک سرفیس بیا راځي دلته کنټور سنگل په یو کنټور باندې ارتفاع درته وایي د هر کنټور بل سرفیس انتخاب کا سرفیس لیبل ملټیپل کنټور الټ انټروال ملټیپل کنټور چې څومره کنټرول نه داسې انتخاب شي په دغه باندې هغه درته ښایي مثلا داسې ورته بس چې چېرته کنټرول کته کوي هغه باندې موږ ته څنګه کېږي ارتفاع ښایي اوس وګوره چې چېرته کنټرول کته کوي ارتفاع ښایي بیا کېدلی شي چې دا ته ورته آب کړي د ځای نه دا مثلا کولی شي چې دا آب کې خط رانه شي چېرته یې ټرو فالس شته دی فقط ارتفاعات پاتې شي بل ته کولی شي چې دا انتخاب کې سرفیس او سرفیس کې ورته ووایي چې کنټرول ات انټروال ټیک پوینټ مثلا د دغه ځای نه انتخاب کې ته درځه په سلسل متر کې متوقع نه په 50 متر اوس په هر کنټرول باندې 50 متر دور یک ارتفاع باز دمی کنټرول میره 50 متر دور باز ارتفاع باز میره 50 متر باز خدا ټول برابر جوړوي موږ تاسو بیا په کله چې پرینټ کوو هلته بیا قیمت یو ارتفاع 50 متر دور باز ارتفاع 50 متر میره باز ارتفاع می ټول محاسبه میکنه خوشوي نو موږ د دو نه هم استفاده نه کوله ما خط بکش گو کومه از تاسو استفاده کول اوس که چیرې د دو سیټینګ وکړئ مثلا تغییر یې کړئ دا راشه رایت کلیک سرفیس لیبل اډ لیبل خو کوم یو تغییروي مثلا سرفیس لپاره ده سپاټ الیویشن ملټیپل آن ګریډ ملټیپل انټروال کوم یو تغییروي مثلا سنگل په هر و باندې سکت کلیک دا ټول ته کولی شي تغییر کړي مثلا دا خو رنګ یې تغییروي دا کولی شي چې رنګ ورته تغییر کړي مثلا دلته راشه دا رنګ دلته راشه رنګ یې ورته تغییر کړه مثلا په دو رنګ یې وکړه او اوکې بیا راشه مثلا دا بل هم تغییر کړه دا واخله دا دلته راشه د دو رنګ مثلا سور کړه ده اتوماتي رنګونه په میجرو په مینه کېدای شي دو ته تاسې هغه هم ورته اډ کړئ مثلا کېدای شي اډ ټیبل اډ لیبل سرفیس سلوپ نه ملټیپل ولیکه شي که نه په دوی کې تاسو کېدای شي چې یو بارډر هم ورته اډ کړئ مثلا پاس دی بارډر یې که نه ورته چې دا ټرو کړه بیا بارډر څنګه شکل ولري راوند شکل ولري ده یا مثلا دلته وایي چې د بل دپاره یې هم کړه دلته ورشه بارډر ورته پاس کړه ټرو کړه لیفټل راوند اوکې
نه په ډېر وخت ځکه نه ضایع کوو چې موږ تاسې مخکې به لاړ شو مفهوم انشاءالله پوه شولئ که نه خو کولی شي چې دوی ته تاسې الیویشن پرې ووایي زه بیا خپله لیاوټو کې هلته الیویشن وایم بیا ربانو جوړي پاتې یو څو ځله لیاوټو کې بیا وایم خپله داسې کوم کله چې سرفیس تېر کړو سرفیس نه وروسته موږ تاسو باید دغو ته بریک لاینونه اډ کړو بریک لاین را بشئ سرفیس ته سرفیس بریک اډ په بریک لاین کې مثلا په دې کې چیز ته سنټر لاین ته ورکوئ سنټر لاین څه شوه پروکسي اوکې سنټر لاین په یوه خط باید وصل وي که نه وي بیا سلیکټ سیمیلر کړه چې وصل شي د سرفیس مونږ داسې وښورېدم یو شی یورېده یو کار کوم کنټرول زاید ځم سرفیس ته رایټ کلیک موږ تاسې څو سټایل په سټایل کې څو ډسپلی ته په ډسپلی کې زه ورته وایم چې ټرینګل آن ګورئ دلته د موږ تاسو مثلثونه چې دي دا مثلث د سنټر لاین څخه باید قطع نه کو یعنی یو نقطه یې ورسي اوس هم تقریبا بعض ځای کې نه دي قطع کړي یا ایج دی مثلا دا ایج دی که نه د دوی سره دا مثلث دغه ځای قطع کړي نو مثلث زوله باید ورسره قطع نه کړو زول مثلث باید که د ایج و می سنټر لاین قطع نه کنه زولش قطع می چیزش برسه رأس میگه برسه رأس خب این وقت میشه که بریک لاین ارد کنی اگر بریک لاین ارد کنی نکنی باز اینی مشکلات فهمید انشاءالله؟ حالا نکردم تاری پس چیز کنم حالا که ارد کنی اینی باید برد یعنی که زولش باید مفهومی پوه شوی اوس زوله قطع کړې ده مثلا بعض ځای کې شاید سنټر لاین سم زولې قطع کړي وي سنټر لاین ته وینې رأسونه رغلي کړی وینې مثلث رأس مثلث آمدنه من اینجا کدام جا قطع کردم زولی باید ورسی که نو تاسو باید دا څنګه کوئ تاسو به بیا د دو خاطر تاسو باید بریک لاین اډ کړئ یو دا چې هغه طبیعي حالت هم ځکه تاسو ته درکړو سرفیس هم صحیح راشي نو د دې لپاره تاسو اډ کړئ مثلا د خو داسې دی مفهومې ګوره دا به دا به ګل کړم دلته د سنټر لاین بیا نه ښایي دا به زه یې ګل کړم چې دلته سنټر لاین دا انجناس مثلا یک شخمی مفهوم است که سرفیس که تیر میشه دا به لگ به دو آقا بانه بتخ نمو تاسو باید څنګه وکړو د دو دپاره یوه طریقه دا ده چې دا انتخاب کړئ اگر سنټر لاین چند نقطه بود نه مثلا چند خط بود رایت کلیک کو سلکت سیمیلر اگر دو سه لاین باشه نه سنټر لاین یک لاین تا اینجا وصل کرده باشه اونجا دیگه رایت کلیک سلکت سیمیلر اول اینی خط انتخاب کو باز بیا بریک لاین اد مثلا نوشته کو سنټر لاین میگزی وال بریک لاین دا یا اگر این سلکت نکنی اول بره اونجا با سلکت خیلی مشکل نداره خب اگر این ټټه باشه از اینجا باید رایت کلیک سلکت سیمیلر بریک لاین اد مثلا چی میکنم که H فروکسی اوکی د سرفیس